وطنوالو اوس په دې صحت باندې چیک کوي چې تاسو د کارت په نمبر باندې څومره سیمان اکټیو دي. دا تاسو لازمي چیک کوي وطنوالو. نن سبا د سیمانو نه ډېرې غټې مسلې جوړیږي. که تاسو د کارت په نمبر باندې اضافي سیمانی کم چې تاسو په استعمال کې نه، نو هغه فورا چې کم دی تاسو فرنچایز ته لاړ شئ او هغه سیمان بند کړئ. نو وطنوالو دا به موږ څنګه چیک کوو؟ دا تاسو سمپلی یو لینک ته د هغه لینک په ذریعه باندې چیک کولی شئ چې تاسو د کارت په نمبر باندې څومره سیمان دي. دې نه علاوه که تاسو د کارت په نمبر باندې اضافي سیمانی نو فرنچایز ته به ځئ او هغه سیمان به بیا بندوئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک کړئ، ویډیو د ځان سره سیو کوئ، نو چې بیا پسې ګرځئ نه. په اسانه باندې بیا تاسو طریقې زده کولی شئ د دې ویډیو په مدد سره. دې نه علاوه دا تاسو د هر ځای نه چیک کولی شئ، که تاسو په سعودي عرب کې یئ، که په دوبۍ کې یئ، که په قطر کې یئ. دې دپاره به تاسو خپل کروم کولاو کړئ. په کروم کې به تاسو ولیکئ cnic.sims.com. دې ویب سایټ ته وګورئ. سیم ټو سیم به دا ولیکئ او بیا به په سرچ باندې کلیک کړئ. په سرچ چې کلیک کړئ تاسو ته به دا فرست ویب سایټ راشي. په دې باندې به دوباره کلیک والئ. دې باندې چې تاسو کلیک کړئ دلته کې به خپل د شناختی کارت نمبر ور واچوئ. بیا به دا آی ایم ناٹ ا ریبوټ باندې کلیک کړئ او دا به سبمټ کړئ. دلته کې تاسو وګورئ وطنوالو زما په نمبر د کارت په نمبر باندې چې کم دی یو جیس سیم دی، 2 په ټیلینهر دی او یو پون په 0 دی، زونګ په یو سیم دی. ټوټل چې په کم دی 4 سیمان دی. دلته کې تاسو ته شو کوي جیز، یو پون، ټیلینهر، زونګ. نو تاسو چې کولای شئ کم سیم چې بیا تاسو په استعمال کې نه، نو هغه بیا تاسو فرنچایز ته لاړ شئ او هغه سیم چې کم دی هغه بند کړئ. ټیک ته او که تاسو په استعمال کې نه او تاسو په نوم باندې ایکسترا سیمانی یا بل څوک استعمالي چې تاسو په اعتبار نه یا بل څوک نو هغه بیا تاسو د فرنچایز نه بند کړئ. ډیره مننه. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله په امان.